د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ د بیلابیلو ښوونځیو 200 زده کوونکو د ناکام ماموریت تر سرلیک لاندې په هغه سیالۍ کې ګډون وکړ چې د عروض څېړنیزې او نشراتي ادارې له لوري د پوهنې ریاست په همکاري جوړه شوې وه. زده کوونکو د څو ورځو لپاره د یاد کتاب له مطالعې وروسته د لیسې په انګړ کې راټول شول او په ازموینه کې ګډون وکړ. مسؤلین وایي د دې سیالۍ موخه د زده کوونکو د علمي پوهاوي لوړول او په ټولنه کې د هغوی له مسؤلیتونو سره بلدتیا ده. د ښوونځي استادانو او مدیرانو د عروض څېړنیزې او نشراتي ادارې له علمي او فرهنګي فعالیتونو څخه د مننې ترڅنګ وویل د ورته سیالۍ او پروګرامونو جوړول د ځوانانو د ودې، هڅونې او د ټولنیزو مسؤلیتونو په اړه د هغوی د پوهاوي په لوړولو کې مهم رول لري. مطالعه خود برای معلومات یک انسان بالا میبره. هر قدر که مطالعه انسان بکنه همون اندازه معلومات بیشتر میشه. اگر هم انسان درس تعلیمی داشته باشه و مطالعه نکنه مثل ازی که آتیشی که شعله‌ور میشه و اگر پکه نکنه خاموش و خاکستر تبدیل میشه. باید آدم مطالعه بکنه که همین معلومات بالا بره و بتونه که از اون استفاده درسته به جامعه خود، به محیط خود یا به وطن خود. ای کاش اگر این که شخصیت‌های پیدا شه که به وطن بتونه که فرهنگ مطالعه کتاب راش بده، این تشویق بکنن، تبلیغات کنن که بتونن مردم از راه مطالعه به پیشرفت چی کنن که تشویق کنن، علاقه پیدا کنن. فکر کنم خیلی هم فایده داره. علاقه مندی مردم اگه مطالعه باشه و کتاب باشه سطح علمیت هم بالا میره. وقتی که سطح علمیت بالا بره کسب دانش و کار و وظیفه و اینا میتونه که خود مردم اکتفا کنه، خودکفا باشه به جامعه. استادانو هم د دې سیالۍ له جوړېدو خوښي څرګنده کړه او وی ویل چې د ځوانانو د مسؤلیتونو په اړه پوهاوی د هغوی د فکري ودې او د کتاب لوستنې د فرهنګ د پیاوړتیا لپاره یو مهم ګام دی. الحمدلله خیلی هم مؤثر می باشه، خیلی مفید می باشه، چون اینا بیدار میشن، آگاه میشن به مسائل روز، به مسائل برنامه‌های شکست خورده. این خیلی خوبه که جوانا و شاگردا انگیزه پیدا کنن و برن به طرف مطالعه و سطح دانش خود بالا ببرن. انشاءالله تاثیرات از این خیلی مفید و مؤثر می باشه. چرا که ای رقابت شروع میشه، مسابقه شروع میشه، هر فردی از شاگرد از جوانا سطح دانش خود بالا میبره به مسائل رقابت، به مسائل مسابقه. ناکام ماموریت د ټولنیزو فرهنګي او فکري موضوعاتو له مهمو اثارو څخه دی چې ځوانان له بیلابیلو مفاهیمو سره اشنا کوي. ګډونوالو هم د دې سیالۍ هرکلی وکړ او وی ویل چې دا ډول پروګرامونه د دوی د فکري ودې او علمي پوهاوي په لوړولو کې اغیزناک دی. در حدود 2 هفته 1 ماه میشه که این کتاب به دست ما رسیده و خیلی تلاش کردیم تا ما تا حفظ کنیم و به این مسابقه برسیم و از اینکه این مسابقه برگزار شده خیلی خوشحالم. از امتحان خیلی رضاییم چون که سوالات تشریحی بود، 2 تا سوال تشریحی خیلی سوالات خوبی بود و همچنین سوال هایی که 4 جوابه بود هم آسان بود و خیلی به کمک میکرد که آدم روشن‌تر به اونا فکر بکنه و خوب حل کرده میمونه. ټاکل شوې ده چې د ازموینې له پایلو تر ارزونې وروسته د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې 100 غوره زده کوونکو ته ارزښتناکې ډالۍ ورکړل شي. عروض څېړنیزه او نشراتي اداره چې د علمي، فرهنګي او ټولنیزې پوهاوي په برخه کې له فعالو بنسټونو څخه ده تل هڅه کړې چې د ځوانانو ونډه په ټولنه کې پیاوړې کړي او هغوی فکري او فرهنګي فعالیتونو ته وهڅوي. د یادونې وړ ده چې دې ادارې تر دې وړاندې هم په هرات ښار او ولسوالۍ کې ګڼې علمي او فرهنګي سیالۍ او پروګرامونه ترسره کړي دي.